په دې نهمه هجره نبی علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوغوښته، هغه حج له ولېږه. 300 صحابه کرام یې ورسره ملګري او پیغمبر علیه السلام وله 60 اوښان ورکړل. وی دا 60 اوښان به بوځې او دا به په حج پر ورځ د مینا پر ورځ قرباني کړي. نبی علیه السلام په خپله په دې نهمه هجره اعلانله حج، د هغې څه وجوهات علما ذکر کوي. ابوبکر صدیق یې ولېږه، د حج امیر ورته وي، مشر دی د حج امیر. وی ته به د اعلانونه وکړې چې آینده کال به نبی علیه السلام حج له راځي، د اعلان به نو چې د حج دا خلک خواره شي خپلو علاقو ته، نو دوی به ووایي چې راتلونکي کال به پیغمبر علیه السلام حج له راځي، نو ټول خلک به د مختلفو علاقو نه مسلمانان راشي او د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې به حج وکړي او د حج چل به زده کړي. یو حکمت پکې دا. دویم به دا اعلان وکړي چې د بیت الله نه به بربند طواف د نن نه بس بند شي. خلکو به د بیت الله نه بربند طواف کو، بربند به تاوېدل. د هغې به 2 وجې وې. دی به په خپلو جامو کې د بیت الله طواف نه کو. وی زمونږ دا جامې د ګناه جامې دي، نو د قریشو نه به یې جامې غوښتې، نو چې قریشو به چاله جامې ورکړې خو په هغه جامو کې به یې طواف کو، او چې قریشو سره به دومره جامې خو نه وي، جامې به یې ور نه کړې، نو د بیت الله نه بربند تاوېدل. او یو وجه به یې بله وي، وی مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کو، دا سرمن خو د خدای جامه ده. څومره بدعمله خلک و دا کافران قریشیان د اسلام نه مخکې. نو ته به دا اعلان وکړي چې د نن نه پس به بربند طواف د بیت الله نه کېږي، دا یوه. دویم به دا اعلان وکړي چې مشرک کافر دا به د نن نه پس بیت الله ته نه راځي، دا اعلان به وکړي. نو چې دې سنګ روان شو ذوالحلیفې ته ورسېد، نو بیا د سورت برات دا لومبي آیتونه نازل شو، برات من الله ورسول الذین عاهدتم من المشرکین، دا آیتونه نازل شو. نو حضرت علی صاحب له پیغمبر علیه السلام خپله اوښه ورکړه، وی دا اوښه واله او لاړ شه د حضرت ابوبکر ملګری شه، او ابوبکر چې څنګه اعلان کوي نو تم د دې آیاتونو تلاوت بالته وکړې او د اعلان به وکړي. نو دی د پیغمبر علیه السلام په اوښه سور شو، ذوالحلیفې ته روان شو. نو حضرت ابوبکر خو د اوښې اواز پیژنده، د اوښې هغه کشار اواز یې پرېښوده، نو ویرېد، وی نبي علیه السلام جوړ راپسې راغی. نو چې وی کتل نو اوښه د حضور پاک و علي صاحب پې سور، نو فوراً یې اواز وکړي امیر ام مامور، وی امیر په حیثیت د امیر را لېږلی او که نه امیر زیم ته مې مامور نه وي، زه مامور امیر ته دې له را لېږلی چې یو څو آیتونه نازل شو، زه به د دې آیتونو تلاوت وکړم په مینا کې، په عرفات کې، په مزدلفه کې. نو حضرت ابوبکر صدیق حج وکړه په 9 کال دا د هجرت، او دغه اعلانونه به کول په مکه کې، په مزدلفه کې او په مینا کې. یو به یې دا اعلان کو چې آینده کال به نبي علیه السلام حج له راځي، نو چې تاسو د حج نه خواره شئ نو خلک خبر کړئ. نو 1,40,000 مسلمانان ورسره په حج کې شریک شو، ډېر خلک راغلل. دویم دا اعلان به یې کو چې بربند به د نن نه پس طواف نه کوي. دریم به یې دا اعلان کو چې مشرک به د نن نه پس بیت الله ته نه راځي. او علي صاحب چې کوم اعلانونه له لېږلي د سورت برات آیاتونه، د هغې مقصد دا و چې که موږ چا سره معاهده کړي او کومه نیټه مقرر کړي، هغه نیټه د هغه دپاره ده، هغه نیټه چې ختمه شوه معاهده ختم. او که چا سره زمونږ کافرو سره معاهده نی، نو 4 میاشتې هغې له مهلت دی، 4 میاشتې سیحو فی الارض 4 اشهر، 4 میاشتې ګرځئ بېغمه، څوک به هم درته غږ نه کوي. 4 میاشتې پس به د اسلام قانون له راځئ، یا به مسلمانېږي او یا به د ذمي په شکل په دنیا کې ژوند تېروئ بس. نو علي صاحب هم هغه اعلانونه وکړل، حضرت ابوبکر صاحب هم اعلانونه وکړل. نو دا حج دی د حضرت ابوبکر صدیق په 9 کال کې، دا پکې یو عظیمه بله واقعه. او نور په دې 9 کال کې دومره خلک خدای پاک مسلمانان کړل چې د کتابونو پاڼې ترې نه ډکې دي. دا وفدونه به راتلل د قبیلو، د ثقیف او د هوازن او د یمن نه او د غیر چاپېره قبیلو نه په زرګونو خلک راتل، او نبي علیه السلام ته به کېناستېدل او بس ایمان به یې راوړو. خدای پیشنګویي کړې وی دا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. په زرګاو خلک د مکې نه، د مدینې نه، طائف، حنین، یمن او تاس دا د دنیا خلک خدای مسلمانان کړل. څومره غټې غټې قبیلې وې او د مسلمانانو دشمنانو قسم دی دا په ایړه ایړه راتلل او مسلمانېدل. دومره دنیا را روانه وه چې نبي علیه السلام سره موقع به نه وه، دومره خلک راغلل او مسلمانان شو. د څو وجو نه مسلمانان شروع
یو خو به د پیغمبر علیه السلام معجزې لیدلې، بل د قرآن شریف آیاتونو ته به په غور کتل اوریدل به د هغې د وجې نه خو د ایمان. او درېیمه وجه یې څه وه؟ غټه وجه د مسلمانانو اخلاق، د مسلمان د صحابو خوی او اخلاق به یې لیدل. او دا لا سنګ خلک دی، دا څه ناشنا خلک دی. د مسلمان د هغه کردار او د اخلاقو د وجې نه به دا مسلمانېدل. نن الاوړې د خبره ګوره، قرآن ته خو د چا هم توجه نشته، نه څوک قرآن اوري